نن سبا ډېر زیات خلک په دغه ګناهینه کې مبتلا دی چې هغه یو ګناهګور انسان ته پیغور ورکوي، یو ګناهګور انسان ته په ګناه باندې طعنه ورکوي، پیغور ورکوي، عار ورکوي، کمزوریا ګاڼي، سپکې ګاڼي. نبی علیه الصلاة والسلام دغه متعلق یو صریح حدیث دی: من عیر اخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله. چې کوم انسان خپل مسلمان ورور ته په داسې ګناه باندې پیغور ورکو، په داسې ګناه باندې طعنه ورکو چې یغه کس د دغه ګناه نه توبه ایستلی وي او دته دا پته هوي چې دغه انسان دا ګناه چار مخکې کړاوي چې توبه ایستلی دی، وس دغه چار نکو یو توبه وبوسي، نو بیا هم دای طعنه ورکوي، بیا هم دای پیغور ورکوي. لم يمت حتى يعمله، یی چې څو پره چې یغ انسان دا پیغور چې ورکوي یغ هغه چار کړی نه وي، یغه وخت پورې الله تعالی دغه انسان ته مرګ نه ورکوي. ولې ځون ته په مفت باندې د ګناه ذخیره جمع کوي؟ کیم ضرورت دی چې ته یو انسان ته پیغور ورکوي، یو انسان ته طعنه ورکوي؟ کا دمره طاقت په تو کې موجود وي چې د یغ انسان اصلاح وکړي، بیا اصلاح کا خو چې اصلاح نشي کړلای بیا پیغور ما ورکوا چې ته خدا ګناه کې، ته خدا ګناه کې، ته خدا ګناه کې. کمزوري په میش کې وي، پیغور میش بل چته ورکوي. مثلا په علاقہ کې یو کس دی، هغه د ګناه چار کو کسه باشد چې کیما ها ګناوي دای ګناه کو او دته پته هوي چې یو انسان د ګناه نه توبه ایستلی دای بیا هغه انسان حقیر غني، هغه بیا انسان کمزوري غني، یخ ته پیغور ورکوي، طعنه ورکوي، بد غني. نو داسې عمل الله تعالی ته کله نه دی خوښ، ځکه چې کدای شي یو انسان ګناه کړی وي خو په توبه نه بعد الله تعالی هغه انسان معاف کوي، د یو ګناهینه ختم کوي، الله تعالی یې معاف کوي، ها د یو ګناهینه په نامه اعمال کې ټول ختم کوي. ځکه چې په دنیا کې یو انسان د ګناه چار وکړو، ګناه وکړو، بیا د میشتو عدالت هغه دغه انسان ریکارډ نه ختم کوي. ځکه چې کدغه انسان دوباره بیا ګناه وکړه بیا هغه د رجسټر د دستاویزات کاغذات ټول وخلی چې د انسان ته میش ډبل سزا ورکړي. د الله عدالت داسې نه دی، د الله قانون داسې نه دی. د الله په حضور کې چې څوک معافي وغواړي، د الله تعالی ته توبه وباسي، معافي نه وغواړي، بیا الله تعالی دا انسان معاف کوي. ها خو فرشته ته وایي چې د انسان ګناهونه ټول ختم کړي، ا د دستاویزات کاغذات ټول وسوځي، آینده چې کله بیا د ګناه وکړو هغه زوړ ریکارډ د انسان مخ ته نرسي. نو یو انسان د ګناه یې کړی دو، الله تعالی نه معافي هم غوښتي دو، ته بیا هم ته طعنه ورکوي، ته بیا هم ته پیغور ورکوي، نو دا غلطه خبره ده. ځکه چې دای د الله تعالی په حضور کې کېدای شي الله معاف کړی وي، الله د ګناهونه ختم کړی وي، نو کېدای شي چې الله تعالی ته یو غټ مقام ور نصیب کړی وي. الله تعالی دای معاف کړی وي، د دستاویزات ګناهي ټول رجسټر ختم کړی وي، ته بیا هم دای حقیر ګڼې، ته بیا هم دای داسې پیغور ورکوي، ته بیا هم داسې انسان ته طعنه ورکوي. حالانکه داسې عمل الله تعالی ته نه دی خوښ او د الله پیغمبر ته هم دی خوښ. ځکه چې میشتو د طعنه پیغور دا ګناه نه ګڼي، خو بیا معمولی شی که معمولی شی ویل نه وي، نو د معمولی کور په وجه باندې میشتو زون ته دمره ګناهونه جمع کی، دمره ګناهونه جمع کی چې هغه چاته پیغور ورکړی وي چې څو پر میش هغه چار کړی نه وي، هغه وخت پر میشتو ست مرګ هنرځي. نو په چار دو چې کیم انسان په داسې ګناهینه کې مبتلا وي، اول د یو انسان د اصلاح کوشش کا، که د اصلاح کوشش نشي کړلای، دعوت نشي ورکولای، د یو اصلاح نشي کړلای او د یو فکر نشي کړلای، بیا ته د عیوب چاته ما بیانوه، دته پیغور ما ورکوه، دته طعنه ما ورکوه. ځکه چې کېدای شي داسې وخت راشي چې هغه وخت کې میشتوس په ګناهینه باندې لګوي، هغه انسان مقام مرتبه په میشتوس نه پوسوي.